بوټو وایي افغان طالبان حقیقت او پاکستاني طالبان فتنه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زردري افغان طالبان یو حقیقت او تحریک طالبان پاکستان فتنه بللي دي. له بل خوا حامد کرزي د پاکستان اوسني حالات او امنیتي وضعیت تر ډیره د دغه هیواد د سیاستونو پایله بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زردري د سهشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو تحرکاتو ته په اشاره دغه ډله فتنه بللې او په ورته وخت کې نوموړي افغان طالبان یو واقعیت بللی دی. وروسته له هغه چې د پاکستاني طالبانو بریدونه په دغه هیواد کې ډیر شول، د لومړي وزیر شهباز شریف له سیاسي او پوځي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي او بیا پر پاکستان بریدونه وکړي. په همدې حال کې د پاکستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ټویټر لیکلي چې په پاکستان کې روان وضعیت او ناامني تر ډیره د پاکستان د حکومت د سیاستونو پایله ده. هغه له پاکستان وغوښتل چې له ناامنیو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د تیرو 13 لسیزو پر سیاستونو له سره ژور خبر وکړي. په دغه ټویټ کې کرزي د پاکستان له حکومته غوښتي چې له ګواښونو او تاوتریخوالي ډډه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له افغانستان سره د متمدنو او نیکو اړیکو لار خپله کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د جنګیالیو د شتون خبره کړې او ویلي دي چې د دغه ډلې پر ضد د عملیاتو موضوع څېړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستان وغوښتل چې له بې اساسه او پاروونکو څرګندونو ډډه وکړي. هغه ټینګار کړی و چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې دفاع وزیر خواجه آصف د جو نیوز چینل ته ویلي چې د هوکړې برعکس د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي.